اللهم محمدا في جميع أفعاله ومحمد اللهم صل عليه مع صحبه وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. أما بعد، رسول صلى الله عليه وآله وسلم د سیرت 15 برخه. په تیره برخه کې مو د سیرت بیان تر دې ځای پر رسولی و چې د خندق غزا پای ته ورسېدله. اوس به هغه غزاوې او سریې درته بیان شي چې د هجرت په 6 کال د حدیبیې تر صلح د مخې پېښ شوي دي. د محمد ابن مسلمه رضی الله عنه سریه یا ټولۍ دا هغه لومړی ټولۍ ده چې د احزاب او د بني قریظه تر غزا وروسته لیږل کېږي. د دغه ټولۍ د افرادو شمېر 10 نفره سپاره و او د دغه ټولۍ مشر او قومندان محمد ابن مسلمه رضی الله عنه. محمد ابن مسلمه رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم د جلیل القدر اصحابو څخه دی او د اسلام د مشهور قومندانانو څخه دی. حضرت عمر ابن خطاب رضی الله عنه د په باره کې وایي محمد ابن مسلمه په جنگ کې پر 100 نفرو حساب دی، یعنی یوازې دی رضی الله عنه د 100 نفرو جنگ کولای شي یا د 100 نفرو سره جنگ کولای شي. نو رسول صلی الله علیه وسلم د هجرت په 6 کال د محرم د میاشتې پر 10 تاریخ د 10 نفرو سپرو په ملګرتیا په نجد کې و یو منطقې ته ولېږي چې قرطاء ورته ویل کېږي، چې په دغه ځای کې اوسېدونکې قبیله د بني بکر ابن کلاب قبیله وه او د مدینې منورې څخه 7 منزله لرې وه. د منزل څخه د یوې ورځې تګ مقصد دی. محمد ابن مسلمه رضی الله عنه به د شپې تګ کوي او د ورځې به پټېدی، ځکه چې څوک په خبر نسی. کله چې قرطاء ته ورسېدی، هلته پر بني بکر ابن کلاب باندې ناڅاپه او د هغو په بې خبرتیا کې حمله پر وکوله. څنګه چې هغو د مسلمانانو د ورتګ خبر نه درلودی، نو ټول وتښتېدل. محمد ابن مسلمه رضی الله عنه وکولای شوی چې هغه ځای څخه ډېر غنیمتونه راوړي. په غنیمتو کې 50 اوښان او ډېر پسونه ول. د کفارو ښځو او ماشومانو ته کم ضرر او تاوان نه دی رسولی، یعنی په هغو یې کار نه دی درلودلی، ځکه رسول صلی الله علیه وسلم دغسې هدایت او امر ورته کړی و. محمد ابن مسلمه رضی الله عنه چې د خپلو ملګرو سره بیرته مدینې منورې ته تلی، نو پر لارې یو کوچنۍ واقعه پیښه شوه چې د دغه واقعې آثار او نتایج ډېر لوی ول. هغه دا چې محمد ابن مسلمه رضی الله عنه او د ده ملګرو پر لارې یو سړی ولیدی چې بیده و. نو یې دغه نفر بندي ونیوی او نه پیژني چې دغه سړی څوک دی. دا سړی بیا د یمامې د بنو حنیفه د قبیلې د مشرانو څخه یو ډېر لوی مشر و. دی عمرې ته تلی او د مسیلمة الکذاب په امر او په مشوره سره یې دا نیت هم درلودی چې د عمرې تر ادا کولو وروسته به مدینې منورې ته ځم او هلته به په هره طریقه سره چې وي رسول صلی الله علیه وسلم به وژنم. نو محمد ابن مسلمه رضی الله عنه دغه سړی بندي کړی او نه پیژني چې دغه نفر څوک دی. کله چې محمد ابن مسلمه رضی الله عنه د خپل ډلې سره مدینې منورې ته په کامیابی سره ورسېدی، رسول صلی الله علیه وسلم د دغه حملې په کامیابه کېدلو باندې ډېر خوشاله شو او د دوی سره هغه بندي چې دوی د هغه خبر ورته ووایي. کله چې رسول صلی الله علیه وسلم هغه بندي ولیدی، وی پیژندی او وی ویل آیا تاسو خبر یاست چې تاسو څوک بندي کړی دی؟ دی وویل چې یا والله. رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل دا ثمامه ابن اسال دی، د بنو حنیفه د مشرانو څخه یو مشر دی او رسول صلی الله علیه وسلم امر وکوي چې ثمامه دی د مسجد د دروازې سره وتړل شي او د دغه بندي سره ښه معامله او ښه ګزاره کوي. اوس نو د مسجد دروازه د ده بندیخانه شوه او صحابه کرام به سهار او ماښام دته شیدې وروړلې، ځکه رسول صلی الله علیه وسلم امر کړی و چې د ده سره ښه معامله کوي. په خپله به رسول صلی الله علیه وسلم هم هره ورځ د ده د حال پوښتنه کوله او خبرې به یې ورسره کولې. پوښتنه به یې ځینې کوله چې یا ثمامه څه حال دی؟ ثمامه به وویل یا محمد صلی الله علیه وسلم زما سره خیر دی، که مې ووژنې نو داسې څوک وژنې چې د هغه د وینو بدل اخیستونکي شته، یعنی که ته ما ووژنې نو د بنو حنیفه قبیله چپ نه پاتې کېږي او زما بدله اخی. ویل کېږي چې دغه قبیلې 100,000 جنګي نفره درلودل، یعنی 100,000 نفره. او که عفو راته وکړې نو داسې چاته عفو کوې چې هغه شاکر دی، یعنی احسان دې نه هېروم. او کمال او پیسې غواړې نو څونه چې دې خوښه وي هغونه وغواړه او هغه به درکړم. یعنی د دغه درو کارو څخه چې د هر یو زما په باره کې خوښ وي هغه وکړه. رسول صلی الله علیه وسلم به جواب نه کوي او ځین روان به شو او دی د مسجد د دروازې سره تړلی و. دویمه ورځ بیا رسول صلی الله علیه وسلم ورته راغی، خبرې ورسره وکړې او بیا هغه پوښتنه ځینې وکړه. ثمامه هم ورته وویل
د هغه پخوا پر قسم باندې جواب ورکړي چې زما سره دغه درې شیان دي. رسول صلی الله علیه وسلم قصداً دغه ثمامه د مسجد د دروازې سره تړلی و، ځکه اصحاب کرام به لیدل چې تلل او راتلل به د هغو اخلاق او یو د بل سره احترام دا یې لیدی او قرآن مجید یې اورېدی. دغه درې ورځې چې دلته د مسجد د دروازې سره بندي وو او د مسلمانانو ښه ژوند یې لیدی او د هغو د اخلاقو تر تاثیر لاندې سوی و، اسلام او مسلمانان یې ډېر خوښ سوي ول. درېیمه ورځ بیا رسول صلی الله علیه وسلم ورته راغلی او بیا یې پوښتنه ځینې وکوله، ول ثمامه څه حال دی؟ د بیا هغه رقم جواب ورته ووایه، ول که مې ووژنې د بدل خاوند وژنې او کمال غواړې نو څومره چې دې خوښ وي هغونه وغواړه، او که مې معاف کړې نو یو شاکر ته عفو کوي. رسول صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې بلکې عفو درته کوم. ثمامه یې معاف کوي او ایله کوي. ثمامه چې د مسجد د رسول صلی الله علیه وسلم د اخلاقو او د ادب تر تاثیر لاندې و او د مسلمانانو اخلاق او ګزاره یې لیدلې وه، قرآن مجید یې اورېدلی و، اسلام یې په زړه کې ننوتلی و. نو ثمامه هغه نږدې اوبو ته ورغلی، غسل یې وکړی او بیا رسول صلی الله علیه وسلم ته راغلی او مسلمان شو. بیا وویل چې یا رسول الله د مځکې پر مخ مې بل څوک دونه بد نه ایسېدی لکه ته، خو اوس ستا مخ تر ټولو مخانو ماته خوښ او غوره وګرځېدی، او په والله د مخ د مځکې مې د بله دینه څه دونه بد نه راکړل لکه ستا د دینه څه، او اوس مې ستا دین تر ټولو ادیانو خوښ شو، او د هېڅ ښاره څه مې دونه بد نه راکړل لکه ستا د ښاره څه، مګر اوس ستا تر ښار بل ښار خوښ نه وینم. نو بیا وویل چې کله چې ستا اصحابو زه ونیولم په هغه وخت کې ما د عمرې نیت کړی و. رسول صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل هغه عمره دې پوره کړه او عمرې ته ولاړ شه. ثمامه هم د عمرې په نیت مکې مکرمې ته ولاړی. څنګه چې دی د بنو حنیفه د مشرانو څخه نو معلومه خبره ده چې قریش یې ډېر عزت کوي. اوس چې ثمامه د طواف په وخت کې تلبیه وایي نو د اسلام او د مسلمانانو تلبیه وایي هغه داسې لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. او پر دغه ځای به بس کړ، مګر قریش او مشرکانو په دغه تلبیه کې یو څو د شرک جملې هم زیاتولې چې هغه داسې وي الا شریکا هو لك تملكه وما ملك. اوس چې ثمامه د اسلام او د مسلمانانو تلبیه وایي قریش په تعجب کې سول او ورته ویل یا ثمامه اصبعت د دین اوشته دول یا بلکې محمد صلی الله علیه وسلم می ایمان راوړی دی او مسلمان سویم. قریش وویل موږ دې بندي کوو. دا چې د بنو حنیفه د مشرانو څخه یو مشر مسلمانېږي دا د قریشو دپاره یو لوی خطر و، ځکه د بنو حنیفه قبیله ډېره لو قبیله وه او که هغه مسلمانان سي قریشو ته لوی مصیبت جوړېږي. نو اوس ثمامه ته دمکۍ او تهدیدونه ورکوي، وایي موږ دې بندي کوو، موږ دې وهو. ثمامه وویل تاسې ما نه بندي کولی سي او نه مې وهلی سئ، خو پر دې سربیره په والله تاسې ته به د یمامې څخه یوه دانه غنم او حبوبات هم نشي را تر څو چې رسول صلی الله علیه وسلم اجازه نه کړ. اصلا د یمامې مځکه چې د بنو حنیفه د قبیلو ځای و ډېره زراعتي مځکه وه او مکې مکرمې خلکو به د ټولو حبوباتو تجارت او راوړنه به د دغه قبیلې څخه کوله. مثلا غنم، جواری، اوربشي او داسې نور خوراکي مواد دا ټول د دې بنو حنیفه څخه دی راوړل. د دې ټول حبوبات او خوراکي مواد د یمامې څخه راتلل. کله چې ثمامه بیرته خپل قوم او قبیلې ته ولاړی نو مکې مکرمې ته د حبوباتو وړل منع کړل. قوم هم دغه د خبره ومنله او مکه مکرمه باندې حبوبات بند کړل. دلته په مکه مکرمه کې کاختي شروع شو. قریشو کوشش وکړي چې د بل طرف څخه خپل خوراکي مواد پوره کړي، خو داسې ځای نه کوي پیدا چې د دوی ضرورت یې ورپوره کړي. کاختي ډېره سوه او اهل مکه په تکلیف شول. قریش چې مجبور ول او د لوږې څخه په عذاب شول نو د مکې مکرمې څخه تر مدینې منورې پورې یو ډله ولېږله او هلته یې رسول صلی الله علیه وسلم ته زارۍ کولې چې رحم وکړه، موږ ستا قوم او اهل یو، په لوږه مه وژنه، اجازه ورکړه چې موږ ته د یمامې څخه خوراکي مواد یا حبوبات راپرېږدي. تاسې ښه متوجه سئ د اسلام عزت کمې درجې ته ورسېدی. هغه مغروره قریش چې په مکه مکرمه کې پر مسلمانانو بندیزونه لګول او اوس زارۍ او جګۍ کوي، خو نبی الرحمه رسول صلی الله علیه وسلم زړه پر وسوځل شو او ثمامه یې امر کوي چې قریشو ته
خوراکي مواد ورپرېږده. اوس حالاتو تغیر وکړي، د ترازو پلې واوښتې، د مسلمانانو طرف درنیږي. خلک په هغه عزت او قوت باندې پوه سو چې مسلمانانو لاس ته راوړی و. لږ موده مخکې مسلمانان د خندق سره محاصره و او تر هغه د مخه د وطن څخه ایستل سوي ول، مګر اوس د اسلام او د مسلمانانو هغه عزت لیدل کېږي چې اهل مکې والا خلک زارۍ ورته کوي چې خوراکي مواد دې راپرېښودل سي. په دغه کوچني واقعه خلک پوه سو چې اسلام و کومې درجې ته د عزت رسېدلی دی. اوس به د بنو لحیان غزا درته بیان سي. دغه رنګه د هجرت د شپږم کال د ربیع الاول یا د جمادی اول په میاشت کې رسول صلی الله علیه وسلم د بنو لحیان په غزا ووتی. بنو لحیان د هغو کفارو څخه نه دی چې د خندق په جنگ کې اشتراک او ګډون کړی و، بلکې بنو لحیان هغه څوک دي چې د ماء رجیع په فاجعه کې لاس درلودی او د رسول صلی الله علیه وسلم د لسو نفرو اصحابو سره غدر او خیانت کړی و او د هغو د وژل کېدو سبب وګرځېدی. دا هغه واقعه ده چې د خندق تر غزا د مخه پیښه شوې وه او موږ په تفصیل سره به درته بیان کړې وه. رسول صلی الله علیه وسلم هغه فاجعه او خپل اصحاب نه ول هیر کړي او نه د بنو لحیان غدر هیر کړی و، مګر څنګه چې بنو لحیان و مکې مکرمې ته نږدې ول او دا داسې وخت و چې مسلمانانو او د قریشو او د نورو عربو په مابینځ کې شدید حملې او جنګونه ول، نو رسول صلی الله علیه وسلم دا مناسبه نه بلله چې په دغسې وخت کې دې هغې منطقې ته ورسي چې هغه دې د لوی دښمن یعنې قریشو منطقې ته نږدې وي. مګر اوس چې احزاب ذلیله سول، د کفارو عزم او همت مات شو، کفار تر یو اندازې په دې قانع سول چې مسلمانانو ته ماتې نشي ورکولی. په دغه وخت کې رسول صلی الله علیه وسلم دا مناسبه ولیدل چې اوس دې د دې وخت مناسب او دغه وخت راغلی دی چې د بنو لحیان څخه د خپل وژل سوو اصحابو بدله او انتقام واخلي. اوس چې موقع مساعده سول او رسول صلی الله علیه وسلم په خپله د دغې حملې مشرتوب پر غاړه واخیستی او په همدې غزا باندې ووتی. نو دا غزا په دې خاطر غزا ورته ویل کېږي چې رسول صلی الله علیه وسلم په خپله شرکت کې کړی دی. او سریه خو مخکې ویلي وو چې سریه بیا هغه ته ویل کېږي ټولۍ چې اصحاب کرام یو څوک نبي علیه السلام مشر کړی وي د دې افرادو دپاره او رسول صلی الله علیه وسلم په خپله نه کې وتلی. دغه د بنو لحیان په غزا کې د مسلمانانو شمېر 200 نفره وو چې قائد او قمندان یې په خپله رسول صلی الله علیه وسلم وو. د بنو لحیان منطقه د مدینې منورې په جنوب کې او مکې مکرمې ته نږدې واقع ده. مسلمانانو 200 میله تګ وکړي څو د بني لحیان منطقې ته ورسېدل، مګر بني لحیان چې غدر او خیانت یې کړی و او د خپلې ګناه دروندوالی ورمعلوم و، په دې پوهېدل چې رسول صلی الله علیه وسلم به یو وخت د وختو څخه د جزا ورکولو دپاره ورسي. ځکه رسول صلی الله علیه وسلم هیڅ وخت د خپلو اصحابو او مسلمانانو پر وژل کېدو چپ نه پاته کېدی. نو بني لحیان په بیره ول او همیشه به احتیاط کوي، که څه هم رسول صلی الله علیه وسلم چې د مدینې منورې څخه راوتی په عوض د دې چې د جنوب او د بني لحیان پر طرف رئیسي، د شمال او د شام پر طرف رئیسو 100 میله د شام پر طرف لاړی، ترڅو خلکو دا فکر وکړي چې رسول صلی الله علیه وسلم د شام د حملې اراده لري. او اخبار هم داسې نشر شول چې رسول صلی الله علیه وسلم د شام د حملې اراده لري. وروسته بیرته د جنوب و طرف ته راوګرځېدی، څو اول د غران و شیلې ته ورسېدی. غران یو شیله ده چې د عصفان او د امج په مابینځ کې ده او دا هغه ځای و چې د رسول صلی الله علیه وسلم اصحاب کرام دلته شهیدان سوي وو. هغو ته د مغفرت دعا وکوله او بیا بنو لحیان ته ورسېدل، مګر بنو لحیان چې د ډېرې بیرې په سبب به همیشه احتیاط کوئ او د معلوماتو دپاره به همیشه جاسوسان درلودل. د رسول صلی الله علیه وسلم تر ورتګ د مخه کورونه پرې ایښي ول او د غرو و سرو ته تښتېدلي ول. نو خود مسلمانانو دوی نه کړل پیدا. رسول صلی الله علیه وسلم د دوی په کلي کې یا په کورو کې 2 شپې تېرې کړې او شاوخوا یې ټولیانې لېږلې، خو د بنو لحیان څخه هېڅوک په لاس نه ورغله. رسول صلی الله علیه وسلم د هغه ځای څخه عصفان ته ولاړی چې عصفان و مکې مکرمې ته ډېر نږدې دی او د دغه ځای څخه 10 نفره سپاره د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په مشرۍ مکې مکرمې ته ولېږل. دغه ډله هم د مکې حدودو ته داخل سول او داسې خبر نشر شو چې مسلمانانو پر مکه مکرمه حمله وکړه. رسول صلی الله علیه وسلم په دغه اجراءاتو سره کفایت وکوي او خپل نفر یې سره یو ځای کړ، بیرته د مدینې منورې پر طرف رهي شو. دا کار فقط د دې دپاره و چې خلکو ته دا معلومه سي چې اوس حملې د مسلمانانو د طرفه کېږي او کفار پر دوی حمله نشي کولی، حالاتو تغیر وکړي.
د مخه به کفارو پر مسلمانانو باندې حمله کولې مګر اوس مسلمانان پر قریشو حمله کوي په بیرته راګرځېدلو کې رسول صلی الله علیه وسلم د مکې مکرمې او د مدینې منورې په لار کې امر وکوي چې قافله یا لشکر دي توقف وکړي او په خپل رسول صلی الله علیه وسلم یو پخوانی قبر ته ودرېدي او په ډیر زور او په شدت سره وژړل اصحاب کرام په تعجب کې دي د اول واري د پاره ویني چې رسول صلی الله علیه وسلم په داسې شدت سره ژاړي رسول صلی الله علیه وسلم دغه قبر سره ډیر وخت کښېنستی او بیا راولاړ شو کله چې قافلې ته ورسېدی په دغه وخت کې حضرت عمر رضی الله عنه ورسره و نو یې ورته وویل یا رسول الله په داسې حال کې مو ولیدلې چې تر نن د مخه مو په دغسې حال کې نه وې لیدلې یو پخواني قبر ته ودرېدې او ډیر شدید یې وژړل دا قبر د چا و رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل دا زما د مور قبر دی هغه چې د مدینې منورې او د مکې مکرمې د لارې په مابینځ کې وفات شوی و او دلته ښخ شوی و نو رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا زما د مور قبر دی ما د خپل رب جل جلاله څخه اجازه وغوښتل چې د خپل مور لپاره د مغفرت طلب وکړم اجازه یې نه کړه بیا مې اجازه وغوښتله چې د خپل مور د قبر زیارت وکړم اجازه یې راکړه د دې حدیث شریف روایت امام مسلم او امام ابو داود کوي په خپل صحیح مسلم کې چې د مسلم شریف په لفظ داسې دی وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي أو فسنن أبو داود كي ده حديث لفظ داسدي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال رسول صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي تعالى على أن أستغفر لها فلم يؤذن لي فاستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكر بالموت رواه أبو داود د رسول صلی الله علیه وسلم د جړا سبب هغه د مور او اولاد په مابین کې شفقت او مهرباني و د رسول صلی الله علیه وسلم دغه شدید جړا د خپل مور سره د محبت او د صله رحمی او د مهرباني په سبب و رسول صلی الله علیه وسلم زموږ معلم او لارښوونکی دی انسانیت او شفقت راشي مهرباني او رحمت راشي صله رحمی او قرابت راشي او دغه ټول صفاتونه په د صلی الله علیه وسلم کې موجود ول تر دغه غزا ورسته څو سریې شاوخوا لېږدول شوي دي چې اوس به په ترتیب او په اختصار سره درته بیان شي اول د عکاشه رضی الله تعالی عنه سریه د هجرت په شپږم کال کې د ربیع الاول په میاشت کې د مسلمانانو د طرفه د بنو الاسد پر قبیله حمله وشوه چې د بنو الاسد د قبیله مشر طلیحه ابن خویلد الاسدی او دای د هغو کسانو څخه دی چې د خندق په غزا کې د مسلمانانو پر ضد اشتراک کړی و دی او د قوم د کفارو ملګری ول رسول صلی الله علیه وسلم 40 نفر اسپاره د عکاشه ابن محسن الاسدی رضی الله عنه په مشري بنو الاسد ته د جزا ورکولو لپاره ولېږل عکاشه رضی الله عنه چې په خپل دی هم د بنو الاسد د قبیله څخه او مسلمانانو دی په دې سبب ولېږل شو چې دی په خپل قوم او د هغو په لارو کې شبلت نو ځکه دغه ټولي مشر هم دی کله چې دغه سریه هلته ورسېدل بنو الاسد به خبره ول د جنگ د لپاره تیاری او آمادګي نه درلودل نو غرو ته وختل او دوی په هدل چې مسلمانان به خامخا یو وخت زموږ پر علاقه حمله کوي نو همیشه خپل حیوانان لکه اوشان او پسونه په غرو کې پټول اوس چې عکاشه او دلتنو ورلې او دوی غرو ته ختلې دي او په کلی کې نه اوشان ستا او نه پسونه عکاشه او دلتنو په تعجب کې چې د کلی حیوانات چیرې دي خو د مخه د کلی د نفر څخه یو نفر نیولې وو د هغه څخه تحقیقات شروع کړ چې پسونه او اوشان مچيري هغه وویل کما ته امان راکوي زب پسونه او اوشان دروښه مسلمانانو قبول کړ وشدي ته په امانه نو دغه سړي مسلمانان رهي کړل ډیر لري بوتل څو مسلمانان و بیردل چې غدر او خیانت را سره ونه کړ بیا دویم واري دغه نفر ووهي او تحقیقات یې شروع کړ او پښتنې ځین کولې چې تاسو سره غدر او خیانت کوي دا شي ځای ته مو بیا چې حالت کمین راتنی ول سوی سړی وویل چې یا والله تاسو نه ده بلکې حیوانات دغه غره شاته دي مسلمانانو هغه ځای ته څو نفر ولېږل چې معلومات وکړي رښتیا هم حالت یو شیله په اوشانو او په پسو باندې ډکوه مسلمانانو هغه ټول حیوانات په غنیمت واخیستل او مدینه منورې ته راوستل چې دا د مسلمانانو د لپاره لوی غنیمت او لکه څنګه چې د هغه سړي سره وعده کړی و چې امان درکو نو هغه ته امان ورکړي او پرې شو
دویم د محمد ابن مسلمه رضی الله عنه سریه و دارنګه د هجرت په شپږم کال د ربیع الاول په میاشت کې رسول صلی الله علیه وسلم یو معلوماتي او استخباراتي ډله چې شمیر 10 نفر وو د القصه طرف ته چې د بني ثعلبه د قبیلو ځای دی د دغه ډلې مشر او قومندان محمد ابن مسلمه رضی الله عنه. بني ثعلبه هغه قبیله ده چې د خندق په غزا کې د مسلمانانو په ضد د کفارو په ملګرتیا باندې جنگ کوي. رسول صلی الله علیه وسلم د مخه تر دې چې د هجوم او د حمله لپاره څوک ورولېږي دغه 10 نفریزه ډله د معلوماتو لپاره ولېږل چې هلته وګوري چې بني ثعلبه د جنگ لپاره تیاری لري کیا او بیا رسول صلی الله علیه وسلم ته خبر راوړي. نو دغه 10 نفره د معلوماتو لپاره القصه ته چې د بني ثعلبه پر طرف ول الترهیس ول څنګه چې بني ثعلبه د خندق په غزا کې د کفارو په ملګرتیا ګډون کړی او په دې خبر ول چې رسول صلی الله علیه وسلم د طرفه د جزا ورکولو حمله شروع شوې دي نو یې ډیر احتیاط کوي او د معلوماتو لپاره تر ډیر لري ځایو پر نفر لږه. خو محمد ابن مسلمه رضی الله عنه او د ملګرو دا فکر نه کوي چې د دوی نفر دي د معلوماتو لپاره دون لري راوتلی وي. نو په پیغام ازله باندې رهیول دوی ویل چې ورنږدې سو بیا به احتیاط وکړو. حال دا چې حالت د بنو ثعلبه د قبیلې څخه سل نفر د معلوماتو لپاره راوتلی ول او په دغه 10 نفرو مسلمانانو باندې خبر سول. نو سل نفرو کفارو د دغه 10 نفرو مسلمانانو سره جنگ شروع کړي کمینه ورته نیولې او په بے خبرتیا کې حمله پر وکوله حتی څوک وایي چې مسلمانان بدول کفارو حمله پر وکوله او مسلمانان ټول شهیدان کړي. بیل محمد ابن مسلمه رضی الله عنه څخه چې هغه هم زخمی شو د کفارو دا خیال شو چې دای هم وجل شوی دی ځکه محمد ابن مسلمه رضی الله عنه د وجل شو کسانو سره ځان پر مرګ واچوي. کفار رالل مړی سره واړول ټول مړی دي حتی محمد ابن مسلمه رضی الله عنه هم په پښه باندې وهي خو د حرکت نه کوي که څه هم د ژوندۍ و ځان پر مرګ واچوي. کفارو د دې سامانونه واخصل او لاړل. دغه 10 نفریزه ډله بیل محمد ابن مسلمه رضی الله عنه ټول شهیدان شول. محمد ابن مسلمه رضی الله عنه پروتي او سترګې نه خلاصوي ځکه وايي که سترګې خلاص کم شای یو د کفارو څخه دلته ولاړ وي او پوښي چې زه ژوندی یم نو سترګې پټ کړې دي او ځان پر مرګ اچولې دي. ډیره موده پر دغه حال پاتې و څو یو کړپې واورېدې دوی پوښو چې یو نفر رالی او د شهیدانو په باب کې ګرځي. محمد ابن مسلمه رضی الله عنه دغه سي د مرګ پر حال باندې ځان اچولې دي. دغه سړی چې د وژل شوو کسانو په مابین کې ګرځي پوښو چې وژل شوي کسان مسلمانان دي او دوی په خپل هم مسلمانو. الله جل جلاله دا مقدره کړی و چې دغه سړی پر دغه وخت باندې پر دغه ځای باندې تیریږي او دوی تیراولي. کله چې دغه سړی پوښو چې وژل شوي کسان مسلمانان دي نو د ځان سره وویل انا لله و انا الیه راجعون. محمد ابن مسلمه رضی الله عنه چې دغه سړی څخه دغه جمله واوریدله نو پوښو چې دا سړی هم مسلمان دی نو ویل سړی زه ژوندی یم. هغه سړی هم رالی او دی راپورته کوي او د زخمو څه معمولی علاج وکوي او بیا مدینه منورې ته بوتي او هلته بیا نور علاج وشو. دریمه سریه د ابو عبیده عامر ابن جراح رضی الله عنه ټولی او سریه و. رسول صلی الله علیه وسلم دغه کال د ربیع الاخر په میاشت کې یو څلوېښت نفریزه ډله چې یو څلوېښت نفر ول ابو عبیده عامر ابن جراح رضی الله عنه مشرو د دغه ذل قصه چې د بني ثعلبه قبیله دلته اوسېدله او هغه طرف ته ولېږي. سره د دې چې بنو ثعلبه ویش او بیدار ول پوره احتیاط کوي مګر ابو عبیده رضی الله عنه چې د شپې به تک کوي او د ورځې به پټېدل سهار د سپېدو سره ناڅاپه حمله پر وکوله. که څه هم حمله د هغو په خبرتیا کې و خو بیا هم هغه وکولای شوای چې د غرو سرو ته ځین وتښتېږي. مسلمانانو فقط یو نفر اسارت باندې ونیوي او بندي کوي او د نورو سامانونه او اوشانې په غنیمت ځینې وړل. دا یو جزا و چې د بني ثعلبه قبیله ته ورکول شو. هغه نفر چې مسلمانانو بندي نیولی و هغه بیا مسلمان شو او بیا پرېښود. څلورم د جموم سریه د زید ابن حارثه رضی الله عنه په مشرۍ باندې دغه سریه لېږل شوې ده. د هجرت د شپږم کال د ربیع الاخر په میاشت کې رسول صلی الله علیه وسلم د زید ابن حارثه رضی الله عنه په مشرۍ باندې یو ډله جموم ته چې د بني سلیم قبیله هلته اوسېدله دې ته دغه ټولۍ ولېږله. بني سلیم هغه څوک دي چې په احزاب کې د مسلمانانو پر ضد 200 نفر د مشرکانو سره
کومک کړی وو او په دې 900 نفر سره د دوی سره په احزاب کې ګډون کړی وو. نو ځکه رسول صلی الله علیه وسلم دوی ته د ادب او د جزا ورکولو لپاره د زید ابن حارثه په مشرۍ یو ټولي ولېږله. زید ابن حارثه په دغه حمله کې د مزینه د قبیلې څخه یو ښځه ونیوله چې حلیمه ورته ویل کېدله. دغه ښځې د بني سلیم د حیواناتو ځای ور وښوی چې په هغه ځای کې مسلمانانو ته د کفارو اوښان او پسونه په لاس ورلل او هلته یې ځینې کفار اسیر ونیول او پاته نور وتښتېدل. مسلمانانو د غنیمت حیوانات او بندیان مدینې منورې ته راوستل. رسول صلی الله علیه وسلم هغه ښځې ته چې د مسلمانانو لارې وښولې وه او رهنمایي کړې وه هغې ته د دې ځان او د دې میړه او د دې مال ور وبخښئ. دغه ټولۍ ډیره په کامیابی سره مدینه منورې ته رااله. دغه ټولې حملې پر هغو قبیلو کېدلې چې د مسلمانانو پر ضد د خندق په غزا کې ګډون او اشتراک کړی وي. پنځم عیس ته د زید بن حارثه رضی الله عنه سریه د هجرت د شپږم کال د جمادی اول په میاشت کې رسول صلی الله علیه وسلم 100 نفریزه ډله جوړه کړه چې د دغه ټولۍ مشر او قومندان زید بن حارثه رضی الله عنه او دغه ټولۍ د عیس پر طرف ولېږله چې هلته د قریشو پر یو قافله حمله وکړي چې دغه حمله ته حمله العیس ویل کېږي. عیس د یو ځای نوم دی چې د مدینې منورې په شمال غرب کې او د مدینې منورې څخه 4 منزله لري واقع ده او یو غرنۍ منطقه ده چې دغه غرونه ډیر غارونه او ډیری ونی هم لري. مقصد داسې ځای دی چې د دغه غارو او د ونو په سبب که څوک وغواړي چې دلته پټ شي نو ښه پټېدلی شي. د عیس په باره کې به بیا هم یو بله خوندوره قصه په وروسته کې درته راسي. نو رسول صلی الله علیه وسلم یو ډله چې 100 نفر ول او ټول هم سپارول د زید بن حارثه په مشرۍ دغه د عیس منطقې ته ولېږل چې د قریشو د یو قافلې مخه ونیسي ځکه د مسلمانانو اساسي دشمنان قریش دي او د دغه قافلې مشر ابو العاص د رسول صلی الله علیه وسلم زوم او د زینب رضی الله عنها میړه او تر اوسه پر هغه خپل شرک پاتې و. د ابو العاص سره د زینب واده تر بیاست د مخه د خدیجه رضی الله عنها په غوښتنه او په خواهش سره سوی و. کله چې رسول صلی الله علیه وسلم په نبوت سره مبعوث شو نو خدیجه رضی الله عنها او د دې ټولو لونو ایمان راوړي او مسلمان شوی. خو ابو العاص پر خپل شرک پاتې و او د بدر په غزا کې د مسلمانانو سره د جنگ لپاره د کفارو په لشکر کې راوتلی و او بیا د بدر په بندیانو کې ونیول شو. څنګه چې بندیان په فدیه خلاصېدل نو زینب رضی الله عنها چې مکه مکرمه کې وله نو د خپل میړه د خلاصولو لپاره لږ مال او د خپل مور خدیجه رضی الله عنها هغه امیل چې دې ته د واده په مناسبت ورکړی و هغه په فدیه کې راولېږي. د دغه امیل په لیدلو سره د رسول صلی الله علیه وسلم خدیجه رضی الله عنها ورپه یاد شو نو عبد العاص به فدیه الکی. ابو العاص هم د دغه نیکی په مقابل کې زینب رضی الله عنها ته د هجرت اجازه ورکړه چې خپل پلار ته ولاړ شي او دا هم مدینه منورې ته په هجرت رااله. دغه قصه د بدر په غزا کې په تفصیل سره بیان شوې ده. اوس چې زینب په مدینه منوره کې د خپل پلار سره ژوند کوي هلته زید بن حارثه په دغه عیس کې چې ډیر غرنۍ او د ونو ډکه منطقه د کمین ونیوي. کله چې د قریش قافله راورسېدله زید حمله پر وکول او ټوله قافله په غنیمت واخیستله او هر څه چې پکښې ول مالونه او شان او ټول هغه کسان چې په دغه قافله کول هغه ټول بندیان ونیول بېله ابو العاص څخه چې هغه په تېښته ځان خلاص کړي او مخ پر مدینه منوره باندې رهي شو. خیر قافله او د هغې سره نیول سوي بندیان مدینې منورې ته راوستل شول او د پخواني عادت سره سم ټول بندیان د مسجد د دروازې سره وتړل شول. ابو العاص هم په دغه شپه په پټه د زینب رضی الله عنها چې د ښځه وه د هغې کور ته ورغلی. دروازه یې وروټکوله د هاخوا ورته وویل چې څوک یې؟ ډول ابو العاص یم. ښځه د خپل خاوند په راتګ سره ډېره خوشحاله شوه. د دې دا خیال شو چې سړی مسلمان شوی دی او اوس راغلی دی. خو ابو العاص قصه ورته وکوله او د دې څخه یې وغوښتل چې ماته جوار او امان راکړه او د رسول صلی الله علیه وسلم څخه وغواړه چې د قافلې مالونه ماته راکړي. کله چې خلک د سهار د لمانځه لپاره راټول شول او رسول صلی الله علیه وسلم د لمانځه اول تکبیر ووایي مسلمانان هم په لمانځه باندې شروع وکوله. په دې وخت کې د یو ښځې غږ واورېدل شو ول ابو العاص ته مې جوار ورکړی دی. دا ښځه څوک وه؟ د رسول صلی الله علیه وسلم لور د ابو العاص ښځه هغه و ابو العاص ته امان ورکوي. اوس خو رسول صلی الله علیه وسلم په لمانځه مشغوله و جواب نشي ورکولی. نو کله چې د لمانځه څخه فارغ شول مسلمانانو ته یې وکتل ول تاسې هم هغه څه واورېدل چې ما واورېدل؟ مسلمانان وویل هو یا رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل والله نه په خبر وم نه چا راته ویلي دي. دا کار زما په بې خبرتیا پېښ شوی دی.
اوس خبره ستاسو په اختیار ده هر قسم چې مخوښه وي هغه څه وکړي اختیار هغه مسلمانانو ته پرېښوي چې قافلې ته وتلي وو هغه وویل یا رسول الله اکرام یې کوو عزت یې کوو ټول بندیان وریله کوو مالونه هم بیرته ورکوو نو ابو العاص د زینب رضی الله عنها د عزت او د جوار په سبب پرېښوي او د خپل شخصي مالونه یې ورکړل څنګه چې د ابو العاص سره د قافلې نور امانتي مالونه هم ورسره ول هغه هم د خیشي او د قرابت په سبب ورپرېښول اوس چې د ابو العاص د عزت په سبب د قافلې ټول بندیان پرېښول شول مالونه یې ورکول شول ابو العاص چې دغه ښه معامله او نیکي ولیدله نو د مسلمانانو لمونځ هم لیدلی او قرآن مجید یې اورېدلی او دا ټولو تاثیر پر وکړي مګر مسلمان نه سو کله چې مکې مکرمې ته ولاړی دا مالونه ټول تسلیم کړل د هغه بعد خپل اسلام ښکاره کړي بیا هجرت وکوي او راورسېدی مدینې منورې ته محترم اوریدونکو څنګه چې وخت پای ته رسیږي زموږ پاته برخه د سیرت به په راتلونکي حصو کې واوري وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه و اهل بیته اجمعین